د یوې کونډې ښځې سره په ګاونډ کې یو ګاونډي غلط کار کړی دی. د دغه ښځې بیان در سره شریکوم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په یو کوڅه کې د شپې ټیم و، یو زوړ کور چې هغې کې یوه ښځه اوسېدله چې خاوند یې مړ شوی و او 3 بچي ول چې د 3 بچو دغه کونډې ښځې ساتنه کوله، پرورش یې کو. خو حالات یې ډېر په سختۍ سره تېرېدل. د دغه کوڅې خلکو به ورسره مدد هم کوو، خو په دغه کوڅه کې یو داسې کس هم موجود و چې هغې په دغه کونډه ښځه باندې غلط نظر ساتو او د خپلې فایدې دپاره به یې د هغې کور ته سوداګانې وړلې او د هغې خیال به یې ساتو. یوه شپه ډېر تیز باران ورېدلو او بجلي هم نه وه. ټولو کورونو کې توره تیاره وه. دغه کس چې د موقع نه پیده واخیستله او د دغه کونډې ښځې او کور مخې ته ودرېدلو او دروازه یې ورته وټکوله. هغه ښځه چې په ور کې ودرېدله او تپوس یې وکړو چې څوک یې، ده ورته وویل چې زه یمه، څه خو م په کار نه دي. هغه ښځې ورته ویل نه، دغه سړي چې کور ته د دننه کېدلو کوشش کوو، خو هغه ښځې نه غوښتل چې دا کور ته را دننه شي او زما بېعزتي دې وشي. هغه ښځې ته دا معلومه شوله چې دا سړی زما عزت خرابېدو دپاره راغلی دی په دا شپه کې او په دې باران ورېدلو ټایم کې. چې کله دغه سړی کور ته په زبردستۍ وردننه شولو او د غلط کار کوشش یې کولو، په دغه کار باندې دغه کونډې ښځې په کوڅه کې شور جوړ کړو، چغې یې ووهلې چې د ما کور ته څوک را دننه شوي او ما سره غلط کار کوي. نو ټولو کوڅې والا زر زر بهر راووتل او دغه کوم ګاونډي چې و دغه غلط نیت باندې دغه کونډې ښځې کور ته دننه شوی و، دا د کور نه زر بهر وتښتېدلو. ټول کلي والا سې کړو چې او جرګه یې کېنوله او د کلي نه هغه کس بهر وشړلو. دغه ښځه چې کونډه وه، 3 بچي هم ول او همت یې نه بایلو او نه غلط کارونو ته لاس اچوو. نو داسې ښځې هم شته دی چې خپل غیرت، خپل حیا پرده کله هم نه خرابوي، که خاوند یې مړ وي او که ژوندی وي، د خپل خاوند حیا عزت برقرار ساتي. داسې ښځو سره مدد کول پکار دي چې کومې کونډې وي او بې اسرې وي.